دوستانو په واتس اپ کې په د درو میاشتو کې تقریبا 25 نوي اپډیټس رالو سکه د تاسو تر دا اوسه پورې له دغه اپډیټو څخه فائدہ نه وي اخسته. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته د واتس اپ شپږ نوي اپډیټس درخوایم کوم څه وس تازه په واتس اپ کې راغلي دي او کې د تاسو تر دا اوسه پورې له دغه اپډیټو څخه فائدہ نه وي اخسته. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم چیرې دی واتس اپ دغه شپږ نوي اپډیټس خوښ نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو سره زه اول اپډیټس درخوایم اول اپډیټس د دوستانو سره تاسو په واتس اپ کې خپل نمبر ته میسج کولای شئ. خالي په دغه نیو میسج باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه نیو میسج باندې کلیک وکړئ اول ور تاسو ته د واتس اپ خپل نمبر راوړي لاندې به میسج یورسلف په مرتل کلی وي. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو په واتس اپ کې خپل نمبر ته میسج لګولای شئ او پرسونل میسجان پرسونل ډیټا دلته تاسو په واتس اپ کې په خپل نمبر کې محفوظ کولای شئ. نو سره زه دویم اپډیټ درخوایم دویم اپډیټ د دوستانو مختص به کلم تاسو ملګری د واتس اپ په سټیټس باندې تصویر یا ویډیو ورکړی و نو هغه تاسو په دغه سټیټس باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته راوړي. اوس تاسو ملګری د واتس اپ په سټیټس باندې هر شی ورکړی وي دغه له پروفایل پکچر سره به دغه رقم زرغونه لیک وي. نو کله چې به تاسو د دې په پروفایل پکچر باندې کلیک وکړئ نو دیس په خپل د واتس اپ په سټیټس باندې هر شی ورکړی وي هغه به تاسو دلته راوړي. نو سره دریم اپډیټ درخوایم دریم اپډیټ د دوستانو سوس تاسو په واتس اپ کې پول جوړولای شئ. کله چې تاسو دغه اٹیچ بٹن باندې کلیک وکړئ لاندې ګور تاسو د پول اپشن درکوي. په دغه پول اپشن کله تاسو کلیک وکړئ تاسو دغه رقم پول جوړولای شئ یو سوال غونډه ډیزاین جوړولای شئ. مثال دلته اوس ما ګور دا پول جوړ کړی د نن به می څوک ګټي. اوس کارچا فرانس ته مثال زیات وټونه ورکو د فرانس پرسنټیج به زیات وي. کارچا ارجنټینا ته مطلب وټونه زیات ورکو دغه پرسنټیج به زیات وي. دغه پول اپشن په فیسبوک کې لډیر وخت ولو نو په واتس اپ کې دغه اپډیټ رالی اوس تاسو په واتس اپ کې دغه رقم پول جوړولای شئ. نو سره سلرم اپډیټ درخوایم سلرم اپډیټ د دوستانو سوس تاسو د واتس اپ په ګروپ کې د بل چا میسجان ور ختمولای شئ. یعنی دوستانو کې چیرې تاسو د یو ګروپ اډمین یاست او په هغه ګروپ کې بل څوک غلط میسجان کوي غلط شان شروي نو تاسو دغه میسج ور ختمولای شئ. کله تاسو دغه میسج ور ختم کړئ نو په هغه ګروپ کې هر څونه کسان وي هغه میسج به لاغه ټولو کسانو څخه ختميږي. یعنی دوستانو مخته دغه رقم طریقه نور سره کېدله مختص بر چا میسج وکړي نو هغه میسج به تا ډیلیټ کړي هغه خالي له تاسو څخه ډیلیټ شو. نو په دا نوی اپډیټ کې دوستانو وس له اډمین سره دغه اختیار ستاسو هغه دی بل چا میسج پول ډیلیټ کړي. نو کله تاسو هغه میسج ډیلیټ کړي نو هغه بل ټول کسانو ډیلیټ کړي. اوس مثال دغه میسج د ګروپ اډمین هم زغوان دغه میسج ډیلیټ کما خالي په هغه میسج به کلیک کوئ په ډیلیټ بٹن کلیک کوئ ګوره دغه ډیلیټ فار ایوریون اپشن اوس اډمین ته ورکړي. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ نو هغه میسج به ډیلیټ دلته بیا ورته لیکلی وي this message was deleted by admin یعنی دغه میسج اډمین ډیلیټ کړي. نو تر پنځم اپډیټ درخوایم پنځم اپډیټ د دوستانو سوس تاسو په واتس اپ کې دغه ډاکومېنټ په ذریعہ سره 2 GB ډیټا لګولای شئ. یعنی دوستانو مخته دغه ډاکومېنټ په ذریعہ سره صرف او صرف تاسو 3 MB ډیټا لګولای شئ. نو تاسو دغه ډاکومېنټ په ذریعہ سره تر 2 GB پوری ډیټا لګولای شئ. یعنی دوستانو لدی بعد کلم تاسو په واتس اپ کې یو چاته غټ ویډیوګان ورلګي غټ فایل ورلګي نو هغه تاسو دغه ډاکومېنټ په ذریعہ سره لګي نو مخته دغه ډاکومېنټ په ذریعہ سره تاسو 3 MB ډیټا لګولای شئ. نو سې دغه سایز ور انکریز کړئ اوس تاسو دغه ډاکومېنټ په ذریعہ سره تر 2 GB پوری ډیټا په واتس اپ کې لګولای شئ. نو تر شپږم اپډیټ درخوایم شپږم اپډیټ د دوستانو سوسه په واتس اپ کې د ډیلیټ میسج ټایمینګ ور زیات کړئ. دوستانو مختص به کلم تاسو میسج وکړئ کله بیا تاسو هغه میسج ډیلیټوي نو دلته تاسو هغه میسج په 24 ساعت کې ډیلیټ فار ایوریون کولای شئ. نو کله چې به هغه میسج 24 ساعت پرسو نو هغه میسج بیا تاسو ډیلیټ فار ایوریون نشوي کولای. نو سه دوستانو دغه ډیلیټ میسج ټایمینګ ور زیات کړئ اوس تاسو تر 2 ورځو او 12 غنټو پورې دا میسج ډیلیټ فار ایوریون کولای شئ. نو دوستان دا ولوم سره د واتس اپ شپږ نیو اپډیټس د دې تاسو ته دغه شپږ نیو اپډیټس معلوم شوی او له دغه ویډیو څخه مخوند اخستې وي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی وي ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو ملوي کوم ورخصته ویډیوګان کې په دواګان کې میات ساتي د خدای پامان.